بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د رزل ټي وي تر طرف نه محمد علي جوهر تاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. زموږ سلسله د هنر سفر یو هنرمند موږ سره موجود دی دلته کې د هند کې د سیند په غاړه او د فن نمونه خو تاسو اورئ. اوس په لږ شان خبرې درې د سره وکړو. روز تاسو نوم څه دی؟ السلام علیکم. زما نوم عبدالرحمن دی. عبدالرحمن د کوم ځای؟ زه د یار حسین صوابې ضلع او یار حسین اوسېدونکی یار حسین اوسېدونکی کلی یم. یعقوبي ستاسو کلی دی؟ او جی. یعقوبي کې څوک پېژنې؟ شاعران پېژنې څوک پکې؟ شاعران نه پېژنم خو داسې خو دا پرمان کسکر ډېر پرمان کسکر خو رشکې ترکې دی که نه؟ هو زمونږ غاړه ته خو داسې نه پېژنم. دا تاسو غواړئ د چیرې نو امیر محمد خان د یعقوبي ډېر زبردست شاعر دی، زموږ مشر ملګری دی، ډېر ښه تکړه. نو اواز دې نه اورېدلی؟ نه مې اورېدلی جي. دا راته ووایه چې دا ډولکۍ ته غږې که نه دا څومره وخت نه؟ زه خو تقریبا 3 سال مې وشو چې غږوم. 3 کاله وشو. او جی ورسره نو دې کې ستاسو طریقې کاري تاسو چې دا چې زده کړی و چا نه که څنګه؟ موږ خپل ورسره سکول وم او سره دا چې والد صاحب راته ښوولی دی. او جی. لکه والد صاحب به هم ډولکۍ غږو؟ او جی ډولکۍ لکه ستاسو دغه کورنۍ داسې ده؟ پیډ مو دا دی. ښه پیډ ستاسو دا دی که نه؟ والد صاحب د څه نوم دی؟ عنایت الرحمن. عنایت الرحمن. هغه جمدی دی اوس؟ او جی جمدی دی. نو هغه هم باقاعده د فن سره وابسته دی؟ او دا فن زده دی. او او جی. تر هغه نه زده کړی څومره ټایم کې زده کېږي؟ که اوس زه وغواړم که نه زه ډولکۍ زده کوم جی څومره ټایم کې زده کېږي؟ جی سال خو به لګي تقریبا آی پیل کې بیا خپل د هر ځای خپل لکه څوک کابلیا افغانستان والے وزیرستان والے داسې پنجابي شو سندي شو لکه خپل پیل کې به لاول نه خیر وخت مخا چې کم لاس یاره صادره مې د کاری ده اب وګه بیا خو ورور پکې مخکې کی. نو په دې کې ته چې تا پکې کم داسې په دې کې زده کړه کړې ده چې هغه د خپل د پښتونخوا نه علاوه په دې کې هم بیا مختلف یعنې رسم و رواج دي خپلې علاقې که نه؟ بلوچي راځي او افغانستان والا جو بنگله ده هغه راځي او وزیرستان والا او داسې پنجابیانو دمال شو گیت شو دکه. او دې وخت کې که داسې بلوچي ته لږ غونته موږ ته کین څنګه به کوې لکه مثال تاسې کوې غونته؟ بلوچي شي که نه اوس پنجابي چې څنګه به وي تقریبا؟ بل داسې تاسو کوم وزیرستان والا؟ وزیرستان والا بل دی پکې افغانستان هم ته یاد کړې که نه؟ هلته کې ځان له یو سور دی راغی دا هم د هغې سور دی خو چې هغې بېله داسې دا راته ووایه چې په دې کې داسې یو خصوصي ستا د خوښې پکې شته چې هغه ته ستا خوښ یو ته هغې کې لګیا یې؟ او زما د خوښې لکه خیبر پښتونخوا چې کوم جوانان دي هغې هم خوښي او مونږ هم خوښو. لکه په اخره کې راته دا ووایه که نه چې کومې علاقې به یې کتلي کوم ځای پورې به تللی ګرځېدلی به یې په خپله صوبه کې یا صوبې نه بهر؟ جی مونږ تللي وو سوات ته پکې هم تللي وو کالام شو پکې هم تللي وو داسې تللي وو سند ته پکې هم تللي وو جو لکه مونږ ته د هغې دې کې آرمي کې خپل جاب میلاو شوی. ته اوس په دې کې په آرمي کې جی ډیوټي دې کوم ځای کې ده؟ زه نور داسې نشم ماین کولی. ټیک شو. په دا راته ووایه که نه چې په دې کې مخکې څومره پورې تلل غواړې؟ جی بس مخکې خو پورې خو دا کتلي وو چې سرکاري ته وړېدلي وو که نه؟ وړېدلي او جی. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته شکریه قدرمنو. تاسو د ملګري خبرې ترې واورېدې سلسله به د هنر سفر. قدرمنو یقینا چې تاسو به خبرې ترې د ملګري خوښې کړي دغه شان درک چې کوم د فن نمونه ده هغه به هم تاسو اورېدلي او یقینا چې دا ځان له یو فن دی او د فنکارانو قدر پکار دی.
ځکه چې دا د دې که یو طرف ته د ووایي چې مزدوري هم ده بل طرف ته پکې دی بیا سرکاري طرف ته هم تللی دی. نو ستاسو ډیره زیاته مننه او شکریه.